जी अस्सलाम वालेकुम। دا زه چې کوم ځای ولاړ یم نو دا په مخه کې دا تللې ده دا کرین بورډ سټریټ وایي او دا کنیکټ کوي د هغه ځای نه د لیسټر سکویر د سټیشن نه راځي او دا په مخه باندې پیکارډلي سرکس ته ځي، مشهور پیکارډلي سرکس ټول به نوم اورېدلی. خو چې هغه د کولو مطلب لکه د ښوولو د ما څه دغه دی نو هغه دا دغه چې تاسو ته دا دغه ښیم چې دا ډیکوریشن شوی دی دا د څه دپاره شوی دا چې لکه تیاره شي بیا به دا ډېر دغه ښکاري و دونه دا ویزیبل نه دی او تاسو باید دونه په دغه سره اینئ. دا د جمعې په ورځ یعنې په 8 مارچ باندې میر لندن دا هغه دا د روژې د راتلو په خوشحالۍ کې یعنې د رمضان مبارک د راتلو په خوشحالۍ کې دا دغه کړي دي او دا په مخه باندې دا هغه دغه پول دا تللی دی او دا چې کوم دی نو دا ډیکوریشن د روژې د میاشتې د راتلو په خوشحالۍ کې شوی دی. دا وایم چې تاسو ته ووایم چې روژه خو به روان ممکن دغه دا چې د ګل په ورځ به دا د جمعې په ورځ دا انتظام وشو او دا هغه باقاعده اوپننګ وکړو د دې سربني چېرته دغه دی. نو زه تاسو ته په دې رنبوک سټریټ باندې په مخه ځم او دا تاسو ته ښیم چې دا دې ته بیا دا وظیفه دا کاونټي سټریټ شروع شو، دا اپل چې کوم نه کوم دا کاونټي سټریټ شروع شو. دا چې کوم نه بیا زه په مخه باندې په دې باندې ځم او تاسو دا ښیم چې دا ډیکوریشن چې دی نو دا د روژې په خوشحالۍ کې شوی دی، لکه دا د روژې د راتلو په خوشحالۍ کې شوی دی. او ته ګورئ دا نن 8 تاریخ دی، روژه به غالب امکان دی چې دا به دلته په 11 باندې لکه د ګل په ورځ باندې روژه ما چې زه تاسو ته دا وښیم چې دا لکه د دې دغه سوسایټۍ بیا دا دغه چې دا کوم چې ورته موږ زموږ په دغه ځای کې دا مشهور چې سیکولر سوسایټي مطلب دی چې هر کس د سیکولر مطلب دا دی، سیکولر مطلب کوپر نه دی، سیکولر مطلب دی ایوری ون چې د هر سړي دلته کې لکه هندوان ته مذهب دی، عیسایان ته مذهب دغه ته مذهب ټول مذهبونو والا خپل هر څه په خپل حساب سره کوي. دا د دې روژې په دغه کې د راتلو په خوشحالۍ کې دا پروګرام شوی دی. ما چې زه تاسو ته دا وښیم په دې کې څه ډېر زره واړه واړه لایټونه لګېدلي دي، ډېر زره. دا زه دې خوا چې راورسېدم نو زه دغه ته راورسېدم دا پیکارډلي سرکس हाथ से लोगों को निजात अता फरमाते हैं। मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह लिखी कि ये इन मुसलमानों के 3 ग्रोह हैं, 3 किस्म के तबके हैं। अव्वल रहमतुन में वो लोग शामिल हैं कि वो लोग हैं कि जो तक़वा के मेयार पर अपने आप को बराबर रखते हैं। जब उनसे कमी और कोताही हो जाती है तो फौरन तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं और हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो वह अल्लाह की रहमत के लपेट में होते हैं, अल्लाह की रहमतें उन पर बरसना शुरू हो जाती हैं और अल्लाह की रहमतों को समेटते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि वो इतने ज़्यादा नेक तो नहीं हैं, मुत्तकी नहीं हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है वो अल्लाह की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, अल्लाह की क़ुर्ब का सफ़र शुरू करते हैं, गुनाहों पर रोते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं
تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں پہلے عشرے میں کہ اللہ کی مغفرت ان کو درمیانی عشرے میں ڈھانپنا شروع کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کے بھی مغفرت کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو بالکل ہی یعنی دوری پہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ماحول بنتا ہے وہ لوگ بھی اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور توبہ اور استغفار شروع کر دیتے ہیں. تو وہ آخری عشرے میں جا کر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ان کی بھی خلاصی کا اعلان فرما دیتے ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور تباہ ہو جائے جو جبریل امین نے جو دعا کی پھر آپ نے امین کہا ممبر پر بیٹھتے ہوئے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے. یعنی اس مہینے میں اتنی اللہ نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا دریا بہایا ہے کہ کوئی اس سے خالی نہیں رہ سکتا کتنا بھی کمزور آدمی ہو. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی پہلا عشرہ یہ رحمتوں والا ہے. اللہ کی رحمتوں کی بے پایاں بارش ہوتی ہے. دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت ہوتی ہے اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العالمین جہنم سے خلاصی کا اعلان فرماتے ہیں. تو آج ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ یہ تینوں عشرے ابھی شروع نہیں ہوئے. تینوں ہمارے ہاتھ میں ہیں. رمضان جب شروع ہوگا کچھ دن ہم نے ضائع کر دیے تو ضائع ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے ہی اپنی تیاری شروع کر دینی چاہیے. ممکن ہے اعلان تو عصر یا مغرب میں ہوگا تو ممکن ہے آج رات کو تراویح ہو جائے. ممکن ہے کل روزہ آج 29 شعبان ہے. 29 کے لیے یہی حکم ہے کہ 29 شعبان کو آپ چاند دیکھا کریں اور روزے کی خبر چاند کی خبر رکھا کریں کہ کہیں سے اطلاع مل جائے یا خود آپ دیکھ لیں. تو نہیں تو 30 شعبان پورے کر لیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اطلاع آئے گی ہم اطلاع بھی دیں گے آپ کو خود بھی اطلاع ہو جائے گی. آج کل میڈیا کا دور ہے تو بہرحال تیاری اپنی رکھنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور رمضان کے اس مہینے میں بھرپور طریقے سے ہم داخل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کے امیدوار اور طلبگار بن کر اور اپنے دامن پھیلا کر اور اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر اور اپنے دل اور دماغ اور زبان اور ہر یعنی لمحے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے اور اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے ہم نے اس طریقے سے سحری کو قرآن اتنا پڑھنا ہے, مغرب میں اتنا پڑھنا ہے, فجر میں اتنا پڑھنا ہے, ظہر میں اتنا پڑھنا ہے, یہ اذکار کرنے ہیں, جو ہے وہ یہ اعمال کرنے ہیں, جو بھی اللہ نے توفیق دی جس کو جتنی بھی توفیق ہو وہ کوشش کرے. یاد رکھیے کہ توفیق جو ہے یہ طلب سے ملتی ہے. توفیق کس سے ملتی ہے؟ طلب سے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ کا دین اتنا بے قدرہ ہے کہ بس اللہ نہیں, جو بڑھتا ہے اللہ کی طرف, حدیث میں آتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. شرط یہ ہے کہ جو قدم بڑھائے آگے رخ موڑ لے اپنا اللہ کی طرف تو پھر اللہ کی رحمت اس کو خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی خزانوں پہ بٹھا دیتی ہے. لیکن اگر اپنی ہی طلب اور طلب نہ ہو تو پھر انسان کا دامن کیا ہے؟ خالی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکات سے ہمیں بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی. انشاءاللہ آج پہلا روزہ ہے اور آج تراویح ہوگی. سب حضرات کو رمضان مبارک ہو. اور یہ حسب معمول نماز جو ہے 8 بجے ہوگی عشاء کی اور اوپر ہال کے اندر نماز ہوگی اور یہ پورا مہینہ جو ہے اوپر نمازیں ہوگی. انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی اور تراویح بھی جو ہے اوپر ادا کی جائیں گی. حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات اوپر نہیں جا سکتے تو وہ نیچے ہی پڑھیں گے, لیکن باقی حضرات سب جو ہے اوپر تشریف جائیں گے. انشاءاللہ آج پہلی تراویح ہوگی. الحمدلله ډېر زیات خلق راغلی دی. ګورئ پاته بجې لمونځ دی او دا رایټ 9 بجې دي, خو په دې حال کې پوټی لکه دا 3 حاله دي, لاندې هم دی, دا هم دی او دې غړ ته نور کمرې دي او ټولو دې چې ډکې دي پونې بګټې دي بګټه مخکې چې څه یې وایم ګورئ ورته. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا من العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. پدې جماعت کې دا کوم بډاګان خو یو کنه دا کوم چې د الکان دي ځوانان دي چې دا پکې کوم مزه کوي نو تاسو ته شي او دا د ځکه په ناس ګر چا پیرا ټول دا شي لکه د شلو کارونو والا ده کنه کې ما ته نه ښکاري چې دا چې نو ده دا دې لکه توتیان چې په ځنګل کې دا چې په جماعت کې ډېر خوند کوي ما چې زړه دا جانزیب صاحب د زما ډېر زوړ ملګری دی د دفتر د زمانې د دغه او د دیم په دې جومات کې زما سره په مسجد بلال کې لمونځ کوي د ده نه تپوس کوم چې جانزیب صاحب دلته په لندن کې روزې څنګه تېرېږي د ده ژبه انکو د هزارې سره تعلق دی د نه زه په اردو کې تپوس کوم اچھا यहाँ पे लंदन में रमजान कैसे गुजरता है? आज हमारा पहला रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, और इतना पाकिस्तान में नहीं होता जितना यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ जमातियों की इतनी तादाद है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अपने पाकिस्तान में लोग बस टाइम पास के लिए करते हैं, यहाँ माशाल्लाह सही लोग यहाँ पे दिल से लोग जो है ना मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, तरावी के लिए जगह नहीं मिलती, रश होती है। हालांकि मस्जिदों में हज़ारों, ये हमारी 2 मंजिला बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन तरावी में ये 1000 बंदे की जगह है, लेकिन उसके बावजूद जमात के लिए जगह नहीं मिलती, लोग बाहर खड़े होते हैं। मजा है ना। अल्लाह ताला बरकत।